امریکا کې در سره 15,000 ډالر وي او غواړي چې وړوکی شانتې کاروبار شروع کړي نو یو وړوکی کاروبار به درته زه وښایم. کوشش وکړه داسې یو ATM ماشین والا په 3,500 ډالر باندې بیا په یوه مصروفه کوڅه کې کېږده چې چېرته خلک ډېر وي نو بیا دا ماشین ته په اسانۍ سره د میاشتې 900 ډالر ګټلی شي. ګټلی داسې شي چې کله هم ته د ATM استعمالوي یو څوک استعمالوي نو هغه به 3 ډالره تا ته درکوي نو چې یوازې د ورځې 10 کسان هم استعمال کړي دا ستا ATM نو دا 900 ډالر شو د میاشتې. یو ATM ماشین والا هغې نه مخکې چې اخلي دې لپاره یو بزنس لایسنس هم والا په 900 ډالر کې ما یو اخیستی دی په اسان دی په اسانۍ سره اخیستلی شي نو دا هم یو ښه کاروبار دی په امریکا کې یو ATM ماشین چې سړی کېږدي په یو ځای کې نو دا دلته یو چا ایښودی دی یوازې په هفته کې یا په 10 ورځو کې یو ځل راځه روپۍ پکې اچوه تازه کوئ فرش کوئ نو